ما په غوښو د کوترې ماړه شي چې تا پسې درځم نو توبه رانه ماتېږي چې تا پسې درځم نو توبه رانه ماتېږي او توبه رانه ماتېږي خو روژه رانه ماتېږي او دا ستا په راتلو سم مې هیبت واخلي زه اوتر شم په ځان باندې پوه نه شمه سجده رانه ماتېږي دا ستا په راتلو سم مې هیبت واخلي زه اوتر شم په ځان باندې پوه نه شمه سجده رانه ماتېږي او خیرات دا عقیدې پکې راواچوه زاخده خیرات دا عقیدې پکې راواچوه زاخده په سرور کې شنه پیاله رانه ماتېږي محبوبه چې د جنګ په لومبني صف کې ولاړ یم چې ته راسره نه یې نو جذبه رانه ماتېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ډېره مینه احترامات مې ومنې ډېره مننه کوم د ستاسو چې ناوخته پورې ناست یې او مونږ زما شاعري اورې نو ډېره زیاته مننه بیا شیخ باز شاخین صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې نو ډېره زیاته مننه کوم د هغې ډېره زیاته مننه کوم چې دومره مالې بلنه راکړه او دومره مینه یې راله راکړه بیا د هغې چې کوم ټیم دی د دې ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم او خبرې به مشران کوي نو ماله ډېرې زیاته خبرې راځي زه یو نظم وایم د هغې نه مخکې درته څو شعرونه وایم چې ما او تا چې یو ځای کېږو نو دنیا ولې ورانېږي ما او تا چې یو ځای کېږو نو دنیا ولې ورانېږي د یو بل په لیدو سره مو ساه ولې ورانېږي او هغه چې شرایا ده په خندا کې په ژړا شم هغه چې شرایا ده په خندا کې په ژړا شم ښه داسې ولې کېږي ها خندا ولې ورانېږي او زما خو به دا ستا په سر کې ورانه شي جونګړه زما خو به دا ستا په سر کې ورانه شي جونګړه په ما د خیر د ورانه شي پتا ولې ورانېږي او حالاتو زما خو به دا ستا په سر کې ورانه شي جونګړه په ما د خیر د ورانه شي پتا ولې ورانېږي او شاخین صاحب حالاتو راله مخ داسې بدرنګ کو تپوس مه کو د زړه دنیا مې تا پسې رسا ولې ورانېږي حالاتو راله مخ داسې بدرنګ کو تپوس مه کو د زړه دنیا مې تا پسې رسا ولې ورانېږي او مضغونه چې مې وتی دی د ښه راسې ولې مضغونه چې مې وتی دی د ښه راسې ولې محبوب پسې زما د زړه فضا ولې ورانېږي ډېره زیاته مننه زه به نظم وایم که اجازت وي ستاسو نوی نظم دی نوی نظم به هم درته وایم هغه به هم درته وایم هېڅ خبره نشته دی ډېره زیاته مننه اجازت دی چې نظم نظم اختر را روان دی غټ اختر باره کې مې لیکلی دی بخښنه غواړم که څه غلطي پکې وشوله د نظم عنوان دی زما په غوښو د کوترې ماړه شي چې وایي چې زه ستا په ویش باندې خفه نه یم زه ستا په ویش باندې خفه نه یم نصیب چې خرڅه کوي ښه به کوي غریب او خان د خان دا د بنګلو د مخلونو خلک زما په دې ښه مې اعتراض نشته دی دا د بنګلو د مخلونو خلک زما په دې ښه اعتراض نشته دی چې ښه پیزار او ښه جامې اغوندي خو یوه ګیله به ترې ضرور کوم د اسماعیل قرباني دا خو نه وه د اسماعیل قرباني دا خو نه وه چې د اختر په ورځ به ښه موږې وي د اختر د قربانیو دپاره ته په 80,000 څاروي اخلي زه ولې نه خر ستا په کوڅه کې ولاړ هلته په لاس د خوښې تمه لرم تا خو جنت په بیه واخیستلو نواز مومن صاحب تا خو جنت په بیه واخیستلو ستا په پیسو ډېر ثوابونه کېږي خو زه خیران په دې خبره یم ستا د چمړو د هډوکو ثواب زه په خلطه کې ښه خوشحاله یوسم چې ستا شتمن مېلمانه تاله راځي هغوی له غوښې کبابونه کېږي ستا د چمړو د هډوکو ثواب زه په خلطه کې ښه خوشحاله یوسم چې ستا شتمن مېلمانه تاله راځي هغې له غوښې کبابونه کېږدي زه په چمړو باندې میل لیونې زه په چمړو باندې میل لیونې په ټوله لاره بیا دا سوچ کوم چې واړه وروڼه به مې غوښې وخوري زه په چمړو باندې میل لیونې په ټوله لاره بیا دا سوچ کوم چې واړه وروڼه به مې غوښې وخوري خو هغه غوښې خلک سپو ته اچوي او هغه هډوکې خلک پیشو ته اچوي سرمنه ورکړي د جومات په نامه سرمنه ورکړي د جومات په نامه بیا یې ملا صاحب تعریفونه کوي ستا د سخا ډېر صفتونه کوي زما خو سترګې غټ اختر ته وي بس چې زه به سرې غوښې اختر کې خورم زما خو سترګې غټ اختر ته وي بس چې زه به سرې غوښې اختر کې خورم خو مور مې اوبو کې رالوی شوي
زما خو سترګې غټ اختر ته وي بس چې زه به سرې غوښې اختر کې خورم خو مور مې اوبو کې راله ویشوي په دغه تمه چې په بل اختر کې که دا ځل نه وي مونږ به غوښه وخورو په دغه تمه چې په بل اختر کې که دا ځل نه وي مونږ به غوښه وخورو په دغه تمه ډېر کالونه تېر شي شو مونږ د سرې غوښې مخ ونه لیدو ستا قرباني د خدای قبوله کړي خو محبوبه مونږ دې پې نه غولوي دیګه جنت ته ځه خو لاړ دې شي خیر زما په غوښو دې کوترې ماړه شي زما په غوښو